ناوی یا ناوی پاسه کنه څوک ده ګورې نه ستا د واده جلمې راوړلې ده ولې څه زما کمرې ته ولې رالې ځه زما کورانو کوارټر کې اوده شه وای نو زه به اوس د نوکرانو په کوارټر کې څملمه تا چې ما سره درنو او ته ما کمرې ته نه پرېږدي نو بیا تا ما سره نکاح ولې کوله ولېونیه پاګله ما خو د وکیل صاحب قانوني کاروۍ پوره کوله ما خو د خپل پلار جایداد او دولت دپاره ما تا سره نکاح تړله ما ته پته ده نو چې تا ته پته ده بیا ولې زما کمرې ته رالې نو که تا ما سره د ټوکو موکو واده کړی و ولېونیه نو ولې زه به ستا غوندې بدشکله پاګل سړي سره واده کوم ستا په خیال زه پاګل یم ته پاګل یې ته پاګل یې لیونی زه پاګل نه یم اخواشه ما لاس رالرې ګنې دا ټول خلک به راپاڅوم په چغو چغو په مزه خیال अरे हटे ऐसे चल दे तू स्कूल के पत्थर शाखिर से ज्यादा दे कमरे तो उड़े आना होते چې د دې کمرې سره نه نومدم نو نور به څوک رانه نومدي زه د دې خاوند نه یم ولې ودرې وخلشه کنې اوس به دې لکه د ډریکوله وینه وڅکم زه پاګل نه یم ته پاگل نه نه تا سره ثبوت دی چې ته پاگل نه ښه ثبوت غواړې دا دې ثبوت وکیل صاحب تاسو خو چې دا پاګل دی که نه یاره ته چې بال په سړک د منډې والې جامې دې شلېدلې وې ببر سره وې نو دا څه چلو چې ته زما په ګاډي کې کېناستې ته پاګل نه یې ما په ډرامه کې د لیلا مجنون پاس کولو وکیل صاحب زما پلار چې زما د سر د پاسه را نازل شو نو زه د هغه د یارې نه وتښتېدم او ستاسو د ګاډي پناه مې واخېسته یار نو تا د نکاح وخت کوم غږونه کو چې ته سمدم یې پاګل نه وکیل صاحب هغه به کوم داسې د بد خنزیر زوی چاته چې د داسې مالداره او د ښکلې جینۍ نکاح ورتړلی کېږي هغه به څوک چې د داسې کافر به د داسې ښځې نه انکار کوي دا خو کمال شي یار وکیل صاحب کار کوم هلکه تاسو به داسې چلو کوئ تاسو به ټول دا میدان پرېږدئ او بس زه پوه شه او ښځه پوه شه چې زه دې سره پرایویټ خپلو کې د پردې خبرې وکړم ځئ تاسو وکیل صاحب ما د دې لیوني نه خلاصه کړه یار خبره ده وجینه وکیل ته आवाज ما ورکوه اوسه خبره د اوازونو نه وتې ده ټول عمر هم خټې ته اور ورته کړی دی او توت ته بوکیانه ویلي دي خو دې زما د قانون ټول کتابونه تباه او برباد که زما علم یې غرق کو زه هېڅ نشم کولی ولې خدای کړی ناکام دی او هسې لالو دی پهلوان دی بد سړی خو نه دی ګزاره کوه ګزاره او باقي پاتې شي د فیس خبره نو ما د خو واډو فیس په کار نه دی زه خو دې غرق کړم یار السلام علیکم مهرباني مهرباني یاد کړه چاچاګانو ماماګانو ترونو صاحبورانو تاسو ته پورې ولاړ یې ځئ که نه دا میدان خالي کوي زما او د ښځې د ملاقات ټیم شو ډاکټر ماما ما دې لیوني ته یوازې مه پرېږدئ زه یېرېږم صحیح که نه هلکه ته لا ولاړ ځه که نه غږ شه که نه وروسته شه که نه څنګه که نه ای کټوریا ګوره ستا ماماګانو ستا دا چاچاګانو ستا په کار نه راځي ستا به حق حلال کړی نکاح کړی خاوند په کار راځي خو زه دې وخت کې تا ته غږ کوم ولې چې دې وخت کې ستا بلډ پریشر دی څه وخت چې ستا له ماغو نه دا غوسه کوشي نو زه به ستا ملاقات دپاره بیا دلته راځم زه به ځم او راځم ځم او راځم وعلیکم السلام څه چل دی نو پرپېدو به شوې څه خبره ده دا ټول د تعلیم برکت دی او اوس زه د خپل ورکوټي رور نه تعلیم کومه خبره واوره په سیند باندې ساده ګل به قلم خود او تالی یافته ښه دا راته وایه چې تا څومره جماعتونه پاس کړي ها جماعتونه خو ما ټول پاس کړ ګوره په ګین باندې خو وایه په لام باندې لړم او پښې باندې په قلم خود پښې باندې خره دې دلته څه کوي ها دې بوټي ته اوبه ورکوي ته وایه که نه څنګه راغلې یو خبره درته وکړمه بېګا ما یو چې په غونتې خوب ولیدلو ستا زما واده وشو زه ډولۍ ته ناست یم او ته په اس باندې سورې
اوهو لاړ ورک شو دا خو ډېر خراب خوب دی که نه ولې د خوب تعبیر همیشه الټه وي اوهو چې الټه یې نو څه فرق پرېږدي فرق صرف دومره پرېږدي چې د ډولۍ په ځای په اس باندې سپاره یم او ته د اس په ځای په ډولۍ کې به کښېنې واقعي چې ته هم تالیافې مولانا صاحب زه دغه طلاق غواړم طلاقه توبه استغفار بېګا خو ما ستاسو نکاح تړلی او اوس ته طلاق غواړې هر څه چې وي دا سړی زما نه دی خوښ زه دله طلاق غواړم ته طلاق ورکوې بچې زه خدای والا یم مولانا صاحب چې زه دې له طلاق ورکوم ولې زه چې چېرته طلاق کېږم زه په 100 کاله کې دې له طلاق نه ورکوم په یو خلطه کې 2 مردان جنګېږي او بیا مونږ خو ښځه خاوند دی مولانا صاحب ستا خاوند خو ډېر شریف سړی دی بچې خدای دې ستاسو په کور کې هر وخت دغسې اتفاق نصیب کړي او زه درنه لاړم لمانځه ناوخته کېږي السلام علیکم وعلیکم السلام زه خو تاسو غږ کړم وکیل صاحب ستاسو په کتابونو کې څه داسې قانون نشته چې ما د دې سړي طلاق والي دې ځوان خو زه سره د علم او د قانون ټولو کتابونو تباه او برباد کړم په خپله پاس شو او مونږ یې فیل کړو یا الله دا کوم مصیبت کې دې ګیره کړې یم راشئ دې وباسئ د دې ځای نه وکیل صاحب د یو خبرې جواب خو راکې وایه بچې ستاسو د قانون په کتابونو کې دا چمچګان ما د دې کور نه ویستی شي بلکل نشي ایستی اوس ته کور هم ستا دی دا ښځه هم ستا ده ته د هر شي مالک یې بچې نو بیا واوره یو خوندسکو پیلسکو زه د دې کور مالک یم او د دې کور د خاوند نه رښتیا دا مې څه وایي زه د دې کور د ښځې خاوند یم دې کور کې به نن نه پس زما اډر چلېږي او تاسو ټول به زما په اډر باندې چلېږئ ورشئ دوکه هلکه و دې خوا راشه په سر دې ښکاره یې کښېږدو نور د انینې ورشه پالش راولو زما دا بوټان لږ چمک کا دا څوک دی زمانه دا ساده ګل پلار دی خان هغه ساده ګل چې په میله کې زمونږ بېعزتي کړې وه دا زما لار دی ولي ونیوه خان هله به درته لار پرېږدم چې زما د یو څو سوالونو جواب راکړې سوال وایه زه به تاله ضرور جواب در کوم مکه اسمان ته رسېدی شي غلام خپل مالک سره ځان برابرولی شي نه خان بلکل نه دهقان خپل خان ته رسېدی شي نه جي خان خان وي او دهقان دهقان وي جي نو بیا تا موږ سره ځان برابرولو جرأت څنګه وکړو منه کومه داسې غلطي شوې ده خان دا ښځه زما په کور کې لوښي او جامې وینځي